مجبور دي خلک کنه کوي ام حیران دا اوس زموږ مدرسه د غالبا 4 لکه شاوخوا پورې وړي د ملګرو مې د زما نږدې ملګري په موږ خبر دي د اکثرو ملګرو دا اوس کوم دا راته ویل دا غوښتنه و چې راسي یو چنده به وکړو نو خلک هغه څه نه راوړي چې موږ ورته ناست خلک وایي چې بس هغه چې پیسې لري نو کنه درلودلی خو غږ به کړي د خلکو بیا دا زړه غواړي چې د بس ورسې ورته ودرېږي چې ورته ارایه که ده ته دا ښه خوند ورکړي چې ته ورته ارایه که بار د یو شی درکړي د هغه څه که دې نه ورته ویل چې رایه که پېژني به نو زما رقم شناخت خو دلته په دې علاقه کې ډېر ملایان نه لري چې زه څونه تعلق د خلکو سره لرم څونه رابطه لرم او څونه د قدر د په خوله باندې مخلصان خلک ډېر لرم چې وایي زه درته جار یم او قربان یم جار او قربان یې نو خو دا مدرسه وینې دا مسجد وینې دا خدمت وینې چې روان دی نو د هغې جار او قربان نو ستا خلک څه کوي نو خو دا خدمت دی د دین خو د دین په خدمت کې او په شراکت باندې چې دا دین دې را سره شریک دی نو غم هم به چې د ټولو سره شریک نو ملایان خوراکیان مجبور یي په کلي او په بازار کې او په کوڅو کې ښه قدرمن علما یي ښه عزتمن خلک یې غریبان یو سړي ته ولاړ چې لسۍ واخله او پنجې واخله او بیا د دې کار څخه نورو خلکو غلط استفاده هم کړې ده نه ملا یي نه مدرسه لري خو چندق یي دا غلط استفاده هم د دې څخه سوي ده چې موږ زکات پر خپل ځای نه دي مصرف کړي که تا زکات خپله مدرسې ته راوړی وی خپله دې مدرسه ساتلې وی خپله دې مسجد ساتلی وی نو به ملا هم دې ته نه مجبوره کېدلی بل سړي به هم د ملا د جامې څخه غلط استفاده نه کړي دا خو د مسلمانانو کمزوري دي خیر خلاصه مې درته ویله مقصد د خبرې دا دی چې بل رکن د اسلام اهم رکن هغه زکات که پر خپل وخت باندې ګوره زکات لپاره بیا اوس ډېرو عوامو خلکو به ذهن دا جوړ شوی دی وایي بې روژې زکات څه شاته نه ورکړو دا هم یو نقصان دی چې تا په دین کې راوستلی دی زکات خیرات هغه وخت په هغه ځای کې ډېر ثواب لري چې حاجت او ضرورت ورته ډېر بعضې خلک پوښتنې کوي چاته چې خیرات ورکم په کوم ځای کې چې مصرف کوم زور ته وروره ځای ته ګوره چې هر ځای تا ته ډېر ضرورت محسوس شو په هغه ځای کې در ابل ځای ډېر ثواب یو ځای مدرسه ده تا ته فکر شو چې یار د دغې مدرسې کې زما په فکر باندې در هغه جهاد او در مجاهد ډېر ضرورت ما ته محسوسېږي دغه مدرسه ثواب بل ځای به یو سړی دی واده بندي ستا فکر څه چې یاره در دغه مدرسې در والا ما ته د واده والا ضرورت ډېر محسوس دی هغه واده والا ته ثواب ډېر دی بل ځای کې به یو سړی دی مجاهد دی جهاد ته ځي ستا فکر څه چې دلته در نورو ځایو ما ته ضرورت ډېر محسوس بل ځای کې به یو سړی دی نه مجاهد دی نه واده باندې نه مدرسه ده د هغې غریب و مسکین دی ستا د کور څنګ ته دی خو ډېر غریبان ورته په وطنو کې چې هر ځای کې تا ته معلومه شول چې اوس دلته ډېر ضرورت پر هغه ځای ادا کوه ثواب یې په هغه ځای کې ډېر هر وخت چې درته ښکاره سو ګوري امام غزالي رحمه الله وایي صحابو مبارکانو اکثر صحابو به زکاتونه په برات کې ایستل اوس موږ خلک در صحابو بزرګان سره خامخا روژې ته ټینګ شوي ملایان غریبان د دې مدرسو لپاره دغه یوه روژې میاشت یا د برات میاشت چې ملایان پکې چندې کوي غریبان خو چندو تم دغه خلکو مجبوره کړي دي حکومت مجبوره کړي دي نه به کې پیدا په ټول پاکستان کې یو ځای چې دلته د حکومت د مدرسې لپاره مځکه متعینه کړې وي امارت او آبادي د حکومت پر جوړه کړي د مدرسې د استادانو تنخواه او د طالبانو خرچه د حکومت ورکړي موږ نه ده لیدلې ده اوس د اسکول لپاره څو مځکه دلته راګرځېدلې دا زموږ په څنګ کې څو مځکه حصر شوې ده قبضه شوې ده د اسکول لپاره چې اسکول پر جوړ دی سره کم امارت و آبادي پکې شوې ده په ټول پښین په ضلع کې د هغسې آبادي نشته لکه په دغه اسکول کې چې ده څو تنخواوې استادانو ته ورکول کېږي په هر شاګرد سره کم خرچه کېږي څونه خرڅ په کېږي حالانکه اسکول د یهودو مدرسه ده اسکول د نصاراو مدرسه ده اسکول علم نه دی دا دی چې پر لیکلي دي چې طلب العلم فریضة علی کل مسلمین د اسکول پر مخې لیکلي دا دروغ دی افترا ده د الله د رسول صلی د احادیثو اهانت دی توهین دی هغه علم فرض دی چې شرعي علم وي د دین ګټه پکښې کې وي د دنیا ګټه چې پکښې کې د هغه علم فرض نه دی روا دی اسکول ناروا نه دی زه نه وایم چې اسکول ناروا دی کسب دی یو هنر دی که دې پر شرعي طریقه وکړي ناروا نه دي که دې په اسکول کې د انګریز خدمت کوي بیا ناروا دي که دې په اسکول کې اسلام و دین د لاسه ورکوي بیا حرام دي اسکول ووایه هغه وخت درته روا دي چې هم پر شرعي طریقه وي خو هنر دی علم نه دی دا علم نه دی موږ خلک وایي پلان کې دونه تعلیم کړي دا تعلیم نه دی اسې په یو لغوي معنا تعلیم دی شرعي علم چې ثواب پرسته هغه علم دی چې د الله د کتاب علم دی
هغه علم دی چې د رسول د احادیث علم دی، هغه علم دی چې د آخرت په ګټه کې تمام سي، پر هغه ثواب ستا. نور کسب اسکول او تجارت او ماستری او ډاکټري او نجاری او کاروبار دا ګرد هنرونه دي، خو شرعي علم نه دی، فرض نه دی. خو بیا هم هغه چې درته وایم چې هغه دی ومه پر هغه حکومت څونه مصرفونه کوي او مدرسې غریبان چاته ولاړ دي. نو ملایان خوراکیان مجبور دي چې مدرسه د دین کار دی، حکومت توجه نه ورته کوي. که دا علما هم توجه ځینې واړي چې بس دې څه کومه نو چې حکومت توجه نه کوي، خلک یې نه کوي، زما یې په څه دا مدرسه هم بنده که، هغه بل هم بنده که، هغه بل هم بنده که، کوزه چندي دا علما نه وکړي. بس دا مدارس دي دا چې ټولې بندې کړي، لاب و کفار و یهود و نصارا و تلار ور خلاص سي، دین به در پښو لاندې سي، مظلمه او اوبا به د مولا په غاړه. نو علما غریبان مجبور دي، عوام خلک به دغه څه ورکوي نه پیسې، چې اوس دغه څه پیسې وروړي چې مولوي صاحب دا مدرسه ده دا واخله ته یو پیسې په کې مصرف کوي، یا دا مسجد جوړیږي دا واخله دغه پیسې دې په کې مصرف کوي. خو زما د دین کار دی، ما او تا خو په دین سره شریکان یو، دا دین خو به یوازې زما نه خو ستا به هم را شریک نه، دا غمې به ولې یوازې زما پر سر دی چې ستا پر سر نه دی. چې دا دین دې را سره شریک دی نو غم هم به چې د ټولو سره شریک. نو ملایان خوراکیان مجبور یي په کلي او په بازار کې او په کوڅو کې ښه قدرمن علما یي، ښه عزتمن خلک غریبان یو سړي ته ولاړ چې لسۍ واخله او پنجې واخله، او بیا د دې کار څخه نور خلکو غلط استفاده هم کړې ده. نه ملایي نه مدرسه لري خو چنده کوي. دا غلط استفاده هم د دې څخه سوي ده چې موږ زکات پر خپل ځای نه دي مصرف کړی. که تا زکات خپله مدرسې ته راوړی وای، خپله دې مدرسه ساتلې وای، خپله دې مسجد ساتلی وای، نو به ملا هم دې ته نه مجبوره کېدلی، بل سړي به هم د ملا د جامې څخه غلط استفاده نه کړی. دا خو د مسلمانانو کمزوري دي. خیر خلاصه مې درته ویله. اوس خو ورځ در ابلي اسلام د اسلام اعمال او افعال دا بالکل پر شا باندې روان دي. دغه لا موږ کور ودانۍ د خلکو وایو، ګوره پر مسکین باندې ستا د یوې روپۍ احسان نشته چې ته پیسې ورکوې د زکات. د شریعت د نگاه د مسکین پر تا احسان، ته چې بینک ته روپۍ وروړې چې په بینک کې پټوې، د بینک والا پر تا احسان دي، ستا احسان نشته باندې. دا دې ورپټه مسکین در پټ کړلې، په آخرت کې تا ته جزا او اجر درکوي. خو موږ لا اوس هم دا ښه بولو چې موږ دارالعاجز صاحب تا ته ودرېدلو، تا 100 روپۍ د مدرسې لپاره راکړلې، موږ اوس دې هم کور وده چې هغه 100 روپۍ دې موږ خو نه یو ورغلي چاته، عام خو ګرځېدلي نه یو، خو چې دا علما ګرځي یقینا په دې هم زړه خوږېږي. دا موږ چې نه یو ګرځېدلي هم داسې نه چې ته وایې چې اوس نو ته نه ګرځې نو پیسې لکه چې ډېرې لري. یا موږ چې د نږدې خلک دي ملګري مو دي، موږ هغه سره خبردار یو، پیسو په خاطر نه، خو دغه کار داسې ډېر ګران دی چې ملا ورځه یو سړي ته درېږي هغه 100 روپۍ ورکوه، 10 روپۍ ورکوه، 15 روپۍ ورکوه، 6 روپۍ ورکوه. سپین ږیري علما یې شیخان غریبان، بس دغه کار ته مجبوره دي خلک. که نه کوي هم حیران یې. دا اوس زموږ مدرسه د غالبا 4 لکه شاوخوا پورې وړې ده. د ملګرو مې د زما نږدې ملګري په موږ خبر دي، د اکثرو ملګرو دا اوس کوم دا راته ویله، دا یې غوښتنه وه چې راسي یو چنده به وکړو. نو خلک هغه څه نه راوړي چې موږ ورته ناست. خلک وایي چې بس هغه چې پیسې لري نو کې نه درلودلی خو غږ به کړي. د خلکو بیا دا زړه غواړي چې د بس ورسې ورته ودرېږي چې ورته ارایه که ده ته دا ښه خوند ورکړي چې ته ورته ارایه که بار د یو شی درکړي. د هغسې که دې نه ورته ویل چې رایه که پېژني به نو زما رقم شناخت خو دلته په دې علاقه کې ډېر ملایان نه لري چې زه څونه تعلق د خلکو سره لرم، څونه رابطه لرم، او څونه د قدر د په خوله باندې مخلصان خلک ډېر لرم چې وایي زه درته جار یم او قربان یم. جار او قربان یې نو خو دا مدرسه وینې، دا مسجد وینې، دا خدمت وینې چې روان دی، نو د هغې جار او قربان نو ستا خلک څه کوي؟ نو خو دا خدمت دی د دین، خو د دین په خدمت کې او په شراکت باندې. مقصد مې دا دی چې دا کمزوري د دغه څخه پیښه د مسلمانانو چې زکاتونه پر ځای نه مصرفېږي، یا پلای ورکوه بیا پر ځای مه مصرفېږي، پر کومه طریقه باندې ورکوه، چاته یې ورکوه. که د الله جل جلاله قانون ته غاړې کښېږدو دا ټول مشکلات حل کېږي. که د رب العزال قانون په حق باندې پر ځان باندې عملي کو دا ټول مشکلات حل کېږي. بس زکات یې در باندې فرض دی، وروړی بس وروړی یو چاته یې وروړه چې تا ته مستحق ښکاره سو، پاک مال ورکوه، انشاءالله خپله پر ځای برابر شي. چې مستحق یې درته ښکاره سو خپله یې وروړه. مولوي صاحب ته دا مه وایه مولوي صاحب په مدرسه کې که ضرورت سوی پر ما غږ کوه، دا به نو ما ته څونه خلک وایي که ضرورت سو نو پر ما باندې غږ کوه. نو خو بس دلته پیسې راوړه، که بې ضرورته مصرف سولې بیا پر موږ غږ وکړه. ولې بې ضرورته مصرف سو؟ بالا چې د مدرسه لیدله ضرورت لري، خو ته مدرسه وینې دا ځای وینې بس ضرورت لري، نو خو دا فکر د ځانه سره ولره چې دا خو یو کار غواړي.
دا بیا کم کار دی چې که ضرورت بیا پر ما باندې غږ کوه بیا نو چې غږ پسې وکړې الونه پسې وکړې د ضرورت په ورځ باندې د خدمت په ورځ باندې چې غږ پسې وکړې والله پرون پلانکی راغلی و د مدرسې کار و هغه ته مې ورکړلې وړمه ورځ خو نو زموږ د پلانکي مولوي صاحب هم د مدرسې کار شروع دی چې لږ وختي د غږ را باندې کړی وی خیر بیا مالک راواستوه 100 روپۍ و 500 روپۍ به ورکړه برای نو دغه کار یا داسې مه کوئ د الله د دین خدمت دی زکات در باندې فرض دی ورکوي است مستحقینو ته چې هر ځای په خپل ځای کې مصرف کړي الله بلا کیف دې مکمل اطاعت را نصیب کړي ما مقصد دا و چې زکات څه مسائل د ذکر کم چې پر چا فرض دی کم سړی مستحق دی پر 100 روپۍ فرض کیږي پر څه طریقه فرض کیږي وخت نه وخت سو بل جمعه کې ان شاء الله یا بل جمعه کې بیا سره ذکر کو اللهم هل بلغت ما عليك